اللہ رب العزت چکل کرامات بیانی شجاعت بیانی بہادری بیانی نو اللہ رب العزت دیوی زنان ذکر کئی چاگد ظالم مخیط ولاڑ دا اگد جابر مقابلی تا ولاڑ دا اگد آغ ظالم مخیطا چاگزان طویلیو انا ربکم اللالا چیز استاسلوی رب یمن اعوذ باللہ غدا داوکلیوا اور داغ ظالم مختا داغ جابر مختا داغ پکور کی انقلاب بر پاکول والا سوک وا زنانوا ناریننو ہائے ہائے بی بی آسیہ بی بی آسیہ قرآن فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون د فرعون نخو بوز د یو زنانا سړی سخت نی کنه او که داغې نه یو دوه درجې سیوایو خو دومره بنی الله سوی مثال بیانې مثال بطور نمونه پیش کئی چو گورا زنانا مقام و مرتبی تو گورا اللہ دخپل کتاب زینت گرزو لے دے آغا دا عورت و دا زنانا مقام و مرتبہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون دا فرعون بی بی دا زنانا دا قرآن کریم فرمائی داغی الفاظ گورا و بیائی انداز گورا قرآن داغی بیان کئی سوئی اگوئی اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین فرعون تپتو لگی دا چاورت خبر یوڑا ستا بی بی گمراہ شوی دا ہمیشہ گمراہ اگا چاہتویلی شوی چی پس عملار روانو سوئی بی بی دی گمراہ دا ستا دا خدای نا جدا دا ستا خدای نمانی تو موسیٰ علیہ السلام در رب تابدار دا وی خواہ تفتیش شروک چکل تفتیش شروک پتا ورطاو لگی دا چی دائی رو گختا وی ز خبر شویم چی تا زماد دین و دا طریقینا روگردانی کړی دا اور تا دا اغا نعوذ باللہ دا ساحر او دا جادوگر پا طریقہ باندی تابداری کړی دا اغین نا یو کلل ندوا وی آو ماو تا تا خوچی لگا سختی راشی نو بیا پا کی بوسو کی اوبا بوزو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لیکن بیا پکی داراش آیت سختی رالا دا معمولی خبر آنا دا دا قرآن چی ذکر کری پا دے که دن نلو یا فلسفہ دا دا یو فرعون غنتا چی بادشاہ ہم دے اور دا خدای دعوی کون کے ہم دے ما علمت لکم من الہ غیری چیلنجم ورکون کے رے ما علمت لکم من الہ غیری زمان ما سوا غوی بل الہ نشتا نمنم دا سے سڑے اور دا سے سڑی پکور کی دیو زنانا دا شجاعت و دا بہادری آواز اچھتے دل پاغی قائم دل و داغی دا پار شہید کے دل و قربان دل دا معمولی خبر آنا دا دا زنانا مقام خکارا کے دل دی دا نارینا نو دا سوکو دا زنانوا
بی بی آسیہ وا قرآن صفت بیان کړی دی قرآن کله چې وای دی د فرعون ونه منل نو فرعون ظالمو وفرعون ذی الاوتاد فرعون چې بچا ته سخت سزا ورکولا نو هغه به سملولو دا هغه په لاس به میخونه ټکوال یو لاس باندې به میخونه ټکوال په بل لاس به میخونه ټکوال په خپو به میخونه ولاک یو طرف ته بل طرف ته ټکوال او بیا به سزا ورکولا د برنه به پس شي وهلا یا به په منځ وکولا قرآن وی وفرعون ذی الاوتاد ظالم ډیر زیات وی کله چې دی میخونه په ټکوال شدت راغې تکلیف راغې مصیبت راغې امتحان راغې خو لیکن دا نه د ګورې چې زنانه ده نه دا زمونږ زمانه ده دا د هغه زمانې هغه زنانه ده چې دا د کائناتو یو نمونه ده سوی اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله فرعون تسرن تسلیمی زمانہ خوب واقف ہے ہمارے عزم موقف سے ہمارے سر قلم ہوتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے دا زنانوا سر خم کولونا فرعون تا تسلیمی دنا ویچی سکے ہوکا سنگ چورتا ساہران ویلیو فقض ما انت قاس انما تقضی هذه الحیات الدنیا سچ کول شیوکا خدا غی نمخ کد اللہ سر رابطہ کئی سوئی ربی ابن لی بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله کلچ فرعون سزاور کولا کانی پکی خودل پمیان زید وکولا اغین مخ کی اللہ داغین روح خستے ہو اللہ جنتن تداغی روح رسولے ہو زکاغی داویلیو رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين زنانا مرتبه را لکرانا